او درې کارونه چې د انسان مرتبې پې اوچتي. آخرت کې ګوره د ټولو مرتبې یو شان نه دي. مرتبه د جهنمیانو مرتبه د جنتیانو دا خو واضح دی چې دې کې فرق دی، خو بیا د جنتیانو دا مرتبې هم ټولې یو شان دي. او که چېرته د جنتیانو مرتبې ټولې یو شان شي بیا خو والعیاذ بالله دا ظلم شو، ځکه چې د ټولو دینداري خو یو شان نه وکړه، نو څنګه د ټولو مرتبې یو شان دي؟ نو ځکه الله قرآن کې وایي ولکل درجات مما عملوا، او د قیامت په ورځ د هر یو خپله مرتبه ده او درجه ده د هغه د عمل مطابق. زما او ستا مرتبه کیدی شي بدلی، کیدی شي یو مرتبه شي. هسې وګوره اوس د انبیاو مرتبې ته او د امتیانو مرتبه دا به یو شی، بیا د صحابه کرامو مرتبه او د عامو امتیانو، بیا په امتیانو کې چې کوم اولیاء الله دي الله ته نږدې دي د هغوی مرتبه او بیا د عامو فرق دی. نو که غواړې چې الله رب العزت ته له اوچتې مرتبې درکړي نو رسول الله وسلم وی درې کارونه دي، درې چې رب العالمین پې ستا مرتبه اوچتوي. ګوره مرتبې ګورې په دنیا کې هم شتي، دلته د دنیا مرتبې ته نه دي مراد، د دنیا منصبونه، کرسۍ، مشرتیا دا ځان له مرتبې دا دنیاوي مراتب دي. دلته مرتبې چې کومې بیانېږي هغه د آخرت دي، دلته کوم درجات چې بیانېږي هغه د آخرت دي. ورسره دا یاده که چې کله د پکې دینداري او رب العالمین به په دنیا کې اوچته مرتبه درکړي، خو آخرت کې که ته غواړې چې یاره جنت کې زه بره ورسېده اوچته مرتبه وي نو رب العالمین به هغه تا ته نصیب کوي په ډېرو کارونو کولو سره. د حدیث کې څو ذکر دي؟ د حدیث کې 3 ذکر دي. اولنۍ خبره چې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده د حدیث کې فاطعام الطعام، الله اکبر، په خلکو خوراک خورول، په خلکو خوراک. دا خلک څوک دي؟ دا رسول صلی الله علیه وسلم نه دي ذکر کړي، یعنی دا نه چې غریب باندې په غریب به خورې، یتیم، قیدي، دا قرآن کې ذکر شوي دي. په بچو باندې دې ته ګوره ډېرو خلکو سوچ نشته. که چېرته زموږ دا نیت د الله راضي کول شي په دې مسافرۍ کې که نه نو دا مسافري کول به عبادت وګرځي، نو دین به مو ګټي دنیا به مو ګټي. بل دا چې دا خفګانونه به دې لږ کم شي، دا غمونه به دې کم شي. ته ستړی ستومانه راشي، لازم انسان ستړی کړي. پردي جیب نه پیسې ویسته داسې ګپ نه دی. سهار نه ماښامه پورې مزدوري کول، که ته په کرسۍ ناست یې د ایسي لاندې که نه او یو اعلی ترین افسر بیا هم ګران کار دی. چې کله تا ته دا پته چې دا زه عبادت کوم، په دې زه الله راضي کوم، د بچو د رزق ګټل، د مور پلار له، د خپلوانو له، او دوی له زه دا خوراک ورکوم د الله په توفیق سره، نور اصل رزق ورکوم که الله د زه سبب یم، الله به تعالی ثواب درکړي، اجر درکړي. نو خوراک خورول په خلکو باندې دا خبر هم عقل راله. هغه اولنی کار چې ذکر شوی دی چې انسان لره تباه کوي څه؟ بخل، چې بخل د بکي دا کار نشي کولی. په خلکو خوراک خورول، په ملګرو، په ځان. نو ډېر به پکې داسې ویني چې هغه ملګری خو پرېږده، ملګری لا لرې خبره ده، او پردی خو پرېږده، هغه خپل ښځه او بچي د لوږې نه مړه کړي دي، نه به هغوی خرچه کوي نه پیسه خورئ، نه په ځان لګوي. د بخل هم مرتبې دي. ګورئ زما دا موضوع نه ده، خو د بخل هم مرتبې دي. یو هغه بخیلي چې به بلې نه لګوي، دا ډېر دي. یو هغه بخیلي په ځان هم نه لګوي. داسې نمونې هم الحمدلله موږ سره ډېرې دي، په ځان هم نه لګوي. یعنې ځکه چې یو بل خو نه لګوم بخیل دی، ځکه چې ده به خېټه ډکه شي، دی به خوشحاله دله نه ورکو، په ځان هم نه لګوي. دا هغه اوچته مرتبه ده. د دې نه اوچته مرتبه څه ده؟ د ټول نه اوچته هغه بخیل چې بل مال لګوي نو دا هم نه ده خوښه چې دا بلې ولې لګوي. دی پکې بیا استاد صاحب دی، دی د بخیلانو استاد دی. لکه په خپله یې نه لګوم، په خپله یې نه لګوم، په ځان یې نه لګوم، خو دا بلې ولې لګوي. موږ ته ماحول خراب کوي، بلې ولې لګوي، دا موږ ته ماحول خراب کوي. د بخل مرتبې خوراک خوروه،
په بچو په ښځه ښه خوراکونه پرې کوه، په ملګرو ښه ډاډه، چې ټک ټک او میلمه راته ور وټکوي او ستا بس طبیعت خراب شوی. هغه میلمه نه چې دی پټ شي، بیا چې راشي قصه به شروع کړي، برید به تاوی راته ووایي زموږ نیکه چې دی، زموږ نیکه. دغه ټیم کې چې سړی وایي چې ته او د نیکه دا قصه دي د جیب کې کېده، ستا ما اوس ولیدو هغه هر څه. او موږ کور خوا کې چې کوم دا جیداد دا ټوله دا جیداد دم جیب کې کېده، د ده نه هغه فقیر ملنګ ښه و چې نه جیداد و نه مزدوري و نه کاروبار و، او هغه په روڼ تندي باندې یو میلمه ته، یو ملګري ته، یو غریب ته، یو محتاج ته خوراک کېښود. اتې غوره نه نو طبیعت مه خرابوئ، دا عبادت دی او په دې سره درجې د آخرت اوچتېږي. خوراک په خلکو کوه. ها دویم کار چې ذکر شوی دی و افشاء السلام، او سلام خورول. حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي که نه، وایي تاسو د هغه وخته پورې جنت ته نشئ تللی چې څو پورې پوره مؤمنان نه جوړ شوي، او د هغه وخته پورې پوره مؤمنان نه شي جوړېدی چې څو پورې یو بل سره محبت نه کړي. بیا وایي یو عمل درته ونه ښیم که په هغې م عمل وکړو نو محبت به م د یو بل سره پیدا شي. صحابه کرام وایي یا رسول الله ولې نه؟ وایي سلام په یو بل ډېر اچوئ. سلام څومره چې ته سلام په لاره روانې یو کس ته وویل السلام علیکم ورحمت الله، جومات ته راننوته السلام علیکم، دکان ته ننوته السلام علیکم، کار ځي ته کمرې ته ډېرې ته په تا چا سلام واچو وعلیکم السلام، په دې سره ستا د آخرت مرتبې اوچتېږي. درېیم او اخرنی چې ذکر شوی دی والصلاة باللیل والناس نیام، او د شپې مونځ کول کله چې خلک ودی. دې ته کوم مونځ وایي؟ دې ته تهجد وایي. ما تاسو ته ووایي که نه چې که دې کې ما د هر یو عمل ذکر کولی په دې هر یو باندې مستقل درس کړي، نو د شپې تهجد کول، په خلکو سلام اچول او خوراک په خلکو خورول، دې سره اوچتېږي مرتبې د څه؟ د آخرت. دا هغه حدیثو او ډېر ناشنا. بیا ووایو دا درې خبرې په تادۍ سره. اولنۍ درې چې انسان لره تباه کوي، بخل، د خواهشاتو تابعداري، ځان ته د تعجب په نظر کته. درې خبرې چې انسان لره کامیابۍ ته رسوي، عدل او انصاف په خوشحالۍ او په خفګان کې، او درمیانه روي کول په غریبۍ او مالدارۍ کې، او د الله نه یریده په یره، د الله نه یریده په پټ او په ښکاره. هغه درې خبرې چې د انسان ګناهونه ریجي، درې کارونه: د مونځ نه بعد د مونځ انتظار کول، د ژمي په موسم کې پوره اودس سردام کول، او په قدمونه اغسته د ژمي د منځه لپاره. آخره کې هغه درې کارونه چې د انسان مرتبې د آخرت اوچتوي په جنت کې: په خلکو خوراک خورول، سلام خورول، سلامونه په یو بل ډېر اچول، او دریم مونځ کول د شپې کله چې خلک ودی.